د شیدا نازک مضمون کودن تلولې د هلال رویت د اوس پار شب کورت. بسم الله الرحمن الرحیم. زه معلم افضل او زه په خپل چینل معلم نامه کې تاسو ټول ته هرکلی وایم. قدرمنو، نن چې موږ د کم شاعر تذکره کوو دا په پښتو ژبه کې د ټولو نه زیات نازک خیال شاعر دی. د دوی نوم دی کاظم خان شیدا. کاظم خان شیدا د افضل خان خټک زوی، د اشرف خان هجری نمسی او د خوشحال خان خټک کړوسی دی. دا په کال 1115 هجری کې پیدا شوی دی. د 1190 کا هجری پورې د دوی د ژوند پته لګي، د هغې نه پس بیا د دې په باره کې تاریخ خاموش دی. قدرمنو، دا د خپل رور سره په مشرۍ باندې وران شوی دی، بیا خپل کلی وطن پریښی دی، دا کشمیر ته تللی دی، سند ته تللی دی او په رامپور ته تللی او په آخره کې الته دا وفات شوی او مزار الته دی. قدرمنو، د شاعر کاظم خان شیدا صاحب شاعري ډیره زیاته د تشبیهاتونه او د نازک خیالۍ نه ډکه ده. د دې د وجې دوی ته هم د هندي سبک شاعر ویلی شي او اوس موږ سیده راځو د دوی د کلام نمونو ته. دوی فرمایي چې لکه ابر په هیڅ وخت نشوي بینما، هر ساعت زما په سترګو کې جړا ده. ابر ویلی شي وریځ ته، څنګه چې وریځ په اصل کې دی اوبه، وریځ خو په اصل کې اوبه دي، خو چې کله هغه کنډنس شي ټمپریچر کم شي نو د هغې نه جوړ شي باران. صحیح ده جی. نو دا وایي لکه ابر په هیڅ وخت نشوي بینما، لکه ابر چې کم دی وریځ دا په هر وخت کې سي د اوبو نه ډکې کنه، د اوبو نه خو نه خالی کیږي. نو شاعر وایي چې زما دا سترګې چې کم دي دا په اصل کې د وریځ په شان دي، هر وخت په دې کې جړا ده، هر وخت په دې کې جړا ده، هر وخت په دې کې اوبه دي. څنګه چې وریځ کله د اوبو نه خالی نشوه، دغه شان ته زما سترګې کله د اوبو نه خالی نشوي. نو د خپل سترګو تشبیه ورکړی دا د ابر سره. په یو بل ځای کې فرمایي چې زما په آتشین آه نرم نشو، چې زما په آتشین آه نرم نشو، زړه د سخت راته ترسنګ او آهن راوړ. संग ستوائی संग वही कहानी था, संग जगालिब हुई दिल ही तो है न संग खिश दर्द से बर न आए क्यों, रोएंगे हम हजार बार कोई हमें सताए क्यों. सही संग ستوي कहानी था او آهن ستوي آهن ویلې کیږي اوس پنیتا. هغه رحمان بابا چې په یو شعر کې وی کنه چې مشقت د نادانانو واړه پوچ دی لکه ابر به باران تش غبار شه، او یا تنور دی یا دکان د آهنګرو چې په عشق تصور کوم خپل قلوب. صحیح شو. نو آهن ستوي آهن وی اوس پنیتا. نو اوس شاعر وای چې په اوس پنه کې الله رب العزت دا طاقت خېده چې دې کې تسوم کې دي، نو هغه دې څه کې ویني کې او هغه دا نرم کې نو چې بیا ته څه جوړه، لکه اوس پنه چې خلک نرمینو په اور کې واچي، اور نرمه کې بیا ته څه جوړه، کبیا ته گاډر جوړه. تیر شعر کې موږ دا خبره کړې و تیر لیکچر کې. نو دغه شانتا شاعر وایي چې په اوس پنه کې خدا شته، خو اوس دلته یو خبره داسې راځي چې هغه دا یونیورسل چې کوم قانون دی د دې اپوزیټ خبره کیږي. هغه څنګه وایي چې دا کم اسویلی کوم دا داسې قسمه اسویلی چې کوم، نو وایي دا آتشین اسویلی دی. آتشین مطلب په دې کې اور دی، زما په دې اسویلو کې اور دی، او وایي دی آتشین اسویلو زما د محبوبي زړه نرم نکو. نو د دې مطلب دا شو، د دې نه دا خبره ثابت شوه چې زما د محبوبي زړه د کاڼي نه او د اوسپنې نه زیات کلک دی. صحیح ده جی. دغه شان یو بل شعر کې فرمایي چې تور سترګې د شوي ترې په خندا کې، که هندوي د هند لامبې په گنگا کې. ګوره په دې شعر کې یو بل خسته تشبیه راوړې ده او وایي چې تور سترګې د شوي ترې په خندا کې. خلک چې ډیر زیات وخاندي کنه نو اکثر سترګو کې اوښ کې راشي د ډېرې خندا د لاسه، نو چې تور سترګې د شوي ترې په خندا کې. او دا څنګه خسته ښکاري ستا دا تور سترګې چې په خندا کې لمدې شوي، دا خسته څنګه ښکاري لکه هندوي د هند لامبې په گنگا کې. گنگا د اندوانو مقدس دریا ده. صحیح شو. او الته د اندوان زو باغی کې لامبي وي، د سره زمون ګناهونه معاف کیږي. نو اوس د شاعر تشبیه ته وګوره چې د سترګو تشبیه ورکړه د تور هندو سره، او د سترګو د اوبو تشبیه ورکړه د سسه د گنگا دریا د اوبو سره. صحیح ده جی. او ما کاتستا دراس قط گل بدنا، ما کاته ستا دراس قط گل بدنا، د دستار په ځای مې سر پریوت لتنا. ګوره زمونږ یو خبره کو کنه وی دا فلانه بلډینګ دومره اوچت دی چې د سر ورته ټوپې لویږي. دا مطلب تاسو اوریدلې، خو دلته خو شاعر د مبالغه انتها وکړه. شاعر سوای وی ما کاته ستا دراس قط گل بدنا،
وی ای زما محبوبې ما ستا دراز قد ته کتل نو وی ته څومره دراز ستا قد وی داسې کتل مې چې وی زما سر د تن نه پریوتو یعنی ستا قد دومره اوچت دی چې وی ما ورته کتل نو وی زما سر وی د تن نه پریوتو. صحیح ده جی. اچھا یو بل شعر کې فرمایي وستا خوږی شونډې نبات دی رقیب مچ دی او خبر دا وی چې د شونډې او شړې. صحیح شو دی کوم تشبیه ده وستا خوږی شونډې نبات دی رقیب مچ دی. ستا خوږی شونډې چې کوم دی د شاتو په شانت دي او خوږ شیله چې کوم دی اغله مچان راضی کنه نو وستا خوږی شونډې دي د شایدو په شان د نباتو په شان دي او وی دی لرازي مچان رقیب بور لرازي رقیب او رقیب مچ دی. صحیح شو نو خبر دا وی چې د شونډې او شړې نه پک څنګه چې مچ خلک اکثر چې مونږ چای اسکو کنه او مچ راځي باغې باندې کې نو مونږ ته هغه مچ پرکو یا سویټ سي کنه خواږي هغه له مچان راځي مونږ ته پرکو. نو شاعر وای چې ستا د شونډې چې کم دي دا هم دغه شان ته خوږي دی او دی چې د رقیبان راځي نو خبر دا وی چې د شونډې او شړې په کار دا چې دا پرکي. صحیح ده جی. اچھا یو بل شعر کې شاعر فرمایي وی روغ بنشم بے وصال راشه کینه. دا ډیر خسته شعرونه دي دا په توجه سره وره. وی روغ بنشم بے وصال راشه کینه او ش خبر زما د حال راشه کینه. وصال ویل کېږي ملاقات ته. صحیح ده جی. نو شاعر وای چې روغ بنشم بے وصال راشه کینه زبستا د ملاقات نه بغیر نه رغېږم ما ته چې دا کوم د هجران او د جدای بیماری لا حق شوی دا بوس ټکیږي پس دا بستا په ملاقات ټکیږي. نو روغ بنشم بے وصال راشه کینه ش خبر زما د حال راشه کینه ما سره کینه زمانه د حالاتو ته پوسو کا نو یې اله بز ټکیږم خدا ورپسې شعر چې کم دی د لپاره بز تاسو توجه غواړم چې ایام کلو سره یاد د بیغمه یو ساعت زما همسال راشه کینه. دا ډیر خسته شعر دی. په دې شعر کې شاعر سوای مونږه ټول د دې تجربې نه تیریږو چې مونږ په عمر کې څومره مخې ته ځو نو مونږ ته داسې ښکاري چې یاره هغه تیر وخت ډیر ښه و. په هغه وخت کې ټینشن نه و، په هغه وخت کې غمونه نه و، په هغه وخت کې پریشانۍ نه وې، په هغه وخت کې مونږ سره پیسې نه وې، زمونږ سره ګاډی نه و، زمونږ سره کور نه و، زمونږ سره هېڅ هم نه و، خو مونږ خوشحاله و. دا خبره به تاسو اکثر اورېدلې. مونږ یې کوو په روزانه مونږ دا خبره کوو. صحیح ده چې یاره مونږ په سکول کې مونږ سره هېڅ هم نه و خو مونږ ډېر خوشحاله. اوس شاعر وایي چې ایام کړو سره یاد د بېغمۍ. ایام ورځو ته وایي نو اوس دا خپل مرګري ته وایي چې ای مرګري ته راشه زما سره کینه چې مونږ هغه زاړه وختونه یاد کړو. کوم وختونه یاد کړو چې مونږ بېغم وو، مونږ د خېټې د غم نه بېغم وو، مونږ د بچو د غمونو نه بېغم وو، مونږ د دنیا د ټینشنونو نه بېغم وو. به ټوله ورځ به کرکټې کولې، لوبې به هم کولې، پټو کې به ګرځېدو، ګراونډونو کې به ګرځېدو، ماښام به رالو روټۍ به مو خوړله اوده به شو. صحیح ده. نو اوس څه وایي چې ایام کړو سره یاد د بېغمۍ، د هغه وخت د بېغمۍ ورځې را یادې کړو. صحیح ده جی. یو ساعت زما همساله راشه کینه او لږ ساعت د پاره راشه زما همساله چې موږ په یو کال پیدا شوي یعنی زما هم عمره د ما د ماشوموالي مرګریا راځه ما سره کینه چې موږ هغه زړې ورځې را یادې کړو، هغه د بېغمۍ ورځو باندې موږ لږ شانته بحث وکړو. اچھا جی. دا شعرونه خو ما تاسو ته د ترجمې سره او د تشریح سره وکړو. اوس زه تاسو ته د دې ویډیو په اخره کې د کاظم خان شیدا یو څو ډېر خسته شعرونه وړاندې کوم. دا تاسو واورئ. د لپاره به زه تاسو توجه غواړم. وایي کړي چا په خپل هنر دل نوازي ده او په محمود باندې موقوفه ایازي ده او د دنیا نعمت ذلیل کړي لکه زړی په خروج د لمیوي سرفرازي ده او زه په سل مرګ یم مړ په ژوندانه کې هر نفس مې لکه شمع سربازي ده او د هدف په شان مې تر خولې ونه خود که زده کړې دی په ما تیراندازي ده. امید لرم چې دا شعرونه به ستاسو خوښ شوي. که دا ستاسو خوښ شوي زمونږ دا ویډیو د سره لایک کړئ، مونږ ته په کمنټ کې خپل رائے راکړئ، دا زمونږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او دا د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ. ډیره مننه. الله حافظ. السلام علیکم.